په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته دا وښایم چې څنګه کړلی شئ تاسو فهرست جوړ کړئ. فهرست د مقالو لیکلو دپاره، د کتاب لیکلو دپاره، د سیمینار د لیکلو دپاره، د مونوګراف د لیکلو دپاره، په هر شي کې تاسو باید فهرست ولرئ. فهرست ته په انګریزي کې ټیبل آف کانټنټ وایي. صحیح شو؟ ټیبل آف کانټنټ. د دې دپاره چې دا جوړ کړئ تاسو باید اول عنوانونه ولرئ. متن باید عنوانونه ولري. مثلا ما دلې د کابل عنوان دی، په دومه صفحه کې د غزني عنوان دی، په دریمه صفحه کې د بامیانو دی. صحیح شو؟ موږ 3 صفحې متن لرو. صحیح شو؟ نو 3 صفحې متن لرو. د دې د جوړولو دپاره چې موږ فهرست جوړ کړو، هر عنوان به انتخاب کړئ، په هم مینو باندې به کلیک کړئ. په دغه ځای کې دغه تاسو ټایټلونه وینئ. صحیح شو؟ تاسو به هیډینګ 1 انتخاب کړئ. صحیح شو؟ هیډینګ 1 چې انتخاب کړو، را بشئ بلې صفحې ته. په دغه کې به غزني کې اوس وګورئ د نورمال حالت لري. نو تاسو به بیرته هیډینګ 1 انتخاب کړئ. بیا به راشئ بامیانو ته. بامیانو ته چې راغلی، بامیان هم نارمل دی. نو تاسو به هیډینګ 1 کړئ. صحیح شو؟ دا چې هیډینګ 1 کړو، فکر وکړئ دغه 3 عنوانه لرئ. بیا به راشئ په هر ځای کې چې تاسو ټیبل آف کانټنټ یا فهرست غواړئ، په دغه کې به دلې کلیک کړئ. را بشئ ریفرنس ته. صحیح شو؟ د ریفرنس ټاب ته چې راغلی، په دغه به کلیک کړئ. په دغه چپه خوا کې اولین ټاب چې دی، دا د ټیبل آف کانټنټ په نوم باندې یادېږي. صحیح شو؟ په دغه به کلیک کړئ. دلته تاسو ته درته ښایي چې کوم رقم د تاسو خوښ دی. مثلا د ما اول پکار دی، کانټنټ. نو تاسو دلې وګورئ، په مستقیم شکل د هر عنوان څخه د صفحې نمبر ولیکل شو. تاسو غواړئ چې د دغه هر عنوان ته لاندې مثلا ولسوالۍ هم غواړئ چې د هر عنوان ته لاندې راشي. نو د کابل دپاره به دلې ورکړو پغمان. صحیح شو؟ زه به تنها یوه ولسوالۍ یا 2 ولسوالۍ، مثلا بل قره باغ نه پوهېږم ولسوالۍ ده که نه. فکر وکړه د کابل هم دغه یوه ولسوالۍ، نور مې نه دي په یاد. بل به غزني ته راشو. مثلا په غزني کې د قره باغ ولسوالۍ ده. قره باغ. صحیح شو؟ او بل یې مثلا جاغوري ده، مشهور ځای جاغوري. فکر وکړئ دا 2 دي. په بامیانو ته به راشو. په بامیانو کې مثلا موږ یکاولنګ انتخابوو. یکاولنګ. صحیح شو؟ نو دا موږ چې غواړو چې د دوهمې عنوان په حیث باندې راولو، پغمان به انتخاب کړو. هم مینو ته به لاړ شو. هم ته چې ولاړلو، د ځای به کلیک وکړو. نو دلته به موږ دوهم هیډینګ پیدا کړو، هیډینګ 2. صحیح شو؟ بیا به راشو، بیا د غزني ته راشو. د غزني به هم د هیډینګ 2 قره باغ ولسوالۍ، د جاغوري ولسوالۍ به هیډینګ 2 کړو. صحیح شو؟ بیا به راشو بامیانو ته. د بامیانو به یکاولنګ هیډینګ 2 کړو. دا هیډینګ 2 چې وشو، نو موږ به راشو خپل جدول ته. دا 2 رقمه کولی شو چې اپډیټ یې کړو. یو که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا چې کلیک وکړئ تاسو ته دا درسي وي اپډیټ ټیبل. صحیح شو؟ په دې باندې چې کلیک کړئ دا اپډیټ کیږي. دا یو. په دغه ځای کې د تاسو نه سوال کوي. په اول قدم کې تاسو ته وایي چې تنها د صفحې نمبر یې تغییر کړئ، او یا په دوم قدم کې درته وایي اپډیټ انټایر ټیبل که غونډ ټیبل. تاسو به دا دوهم انتخاب کړئ، انټایر ټیبل. اوکې به ووایه. نو تاسو دلې ګورئ چې کابل پغمان ولسوالۍ ته لاندې ده، غزني ته لاندې قره باغ او جاغوري دي، د بامیانو ته لاندې یکاولنګ دی. نو په دې رقم کړلی شئ چې تاسو فهرست جوړ کړئ. نو د فهرست جوړول ډېر د تاسو ته کمک کوي. بیا هم په خلاصه یې درته وایم، هم مینو ته به راشئ. اول به عنوانونه د دغه ځای نه انتخاب کړئ. هیډینګ 1 اولي عنوان دی، هیډینګ 2 دوهم عنوان دی. تاسو کړلی شئ دریم عنوان هم ورکړئ، یا په خپله خوښه باندې دلې خپل سټایل جوړ کړئ. صحیح شو؟ هم چې ورکړو، بیا به ریفرنس مینو ته راشئ. په دې ځای کې به دلې انسرټ ټیبل آف کانټنټ، په دې باندې کلیک کړئ، کوم یو د تاسو په کار دی. صحیح شو؟